زلمی خلیلزاد وایي چې په اسلام آباد کې لا 400 ډېر لاریون کوونکي وژل شوي باید خپلواکه څېړنه وشي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان هم ځانګړی پیغام ورکړی دی. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان په چارو کې د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په اسلام آباد کې د نومبر 25 نیټې په لاریونونو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په ډزو کې لا 400 ډېر لاریون کوونکي وژل شوي. خلیلزاد په دې برخه کې د خپلواکو څېړنې غوښتنه وکړه. د افغانستان په چارو کې د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه د لیندۍ لسمه په خپله ایکس پاڼه یو یادښت کې لیکلي چې په اسلام آباد کې د نومبر 25 نیټې په لاریونونو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په ډزو کې لا 400 ډېر لاریون کوونکي وژل شوي دي. دغه لاریونونه د تحریک انصاف ګوند له لوري د نومبر په 24 پیل شوي وو او موخه یې هم د پاکستان د پخواني لومړي وزیر او د دغه ګوند د پخواني مشر عمران خان له زندانه راخوشي کېدل ښودل شوي وو. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې د لاریون کوونکو د وژلو خبرونه رد کړي وو او ویلي وو چې د لاریون د خورولو په موخه یې اوښلن ګاز شیندلي دي. خو په هغو ویډیوګانو او انځورونو کې چې په خواله رسنیو خپاره شوي لیدل کېږي چې امنیتي کسان په لاریون کوونکو د شپې پر مهال مخامخ ډزې کوي او یو شمېر کسان په وینو لړلي پراته دي. زلمی خلیلزاد په خپل یادښت کې ټینګار کړی چې د پاکستان په وروستیو لاریونونو کې د وژل شوي لاریون کوونکو د پیښې خپلواکه څېړنه دې وشي. نوموړي په پاکستان او له دغه هېواده بهر د بشري حقونو پر فعالانو غږ کړی چې د دغې پیښې په وړاندې د غلي نه پاتې کیږي. د نومبر په 24 د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو او پلویانو د دغه ګوند مشر او پخواني لومړي وزیر عمران خان د خوشي کولو لپاره له ټول پاکستان څخه خپل پلویان پلازمینه اسلام آباد ته د لاریون لپاره وروبلل او حکومت یې د مخنیوي لپاره لویې لارې بندې کړې او پر لاریون کوونکو د پاشل کېدو په موخه اوښلن ګاز وشیندل او ډزې پرې وکړې چې ویل کېږي په دغو ډزو کې زیات شمېر لاریون کوونکي وژل شوي دي. تر اوسه پورې د لاریونوالو د مرګ ژوبلې په اړه کره شمېرې نه دي ترلاسه شوي، خو ځینې سرچینې وایي چې د اسلام آباد پیمز روغتون ته لسګونه مړي وروړل شوي دي او د ټاپیانو شمېر سلګونه یادوي. بلخوا د پاکستاني طالبانو تحریک هم د پاکستان پوځ دغه قتل عام غندلی او په خلکو یې غږ کړی چې انقلاب او ازادي په مظاهرو نه راځي بلکې ټوپک د واخلي او د تحریک طالبان پاکستان سره د یو ځای شي.